د میش د ګرونه ملګری آخري دیدان او د دې جنازه ته د لرې لرې ځایونو نه د میش د تنظیم مشرون راغلي دي او د اپر وزیرستان نه د میش قدرمن ولمونه راغلي دي. مولانا صالح شاه صاحب، سید انور صاحب، دغه چې څومره نور د دوی سره ولمونه راغلي دي، زه د دوی د ټولې د زړه د منځه شکریا ادا کوم. ملګري، دا نن د محمود د روح الله او د ریاض جنازه دا په دا خوره باندې څه اوالي ځوانون نه دي چې دی د دغه دنیا نه دریمي، خو دا چې خلک دمره پې پریشان دی یا په هر کور کې پریشانی دمره زیوته دو، د دغه مقصد د دی د ژوند تیرول وي چې دی ژوند د څه د پوره وقف کړی و. دی پارین راون وی ماکین ته د دی وراته نه خپله یوه دنیاوي چار وه، نه په ګاټه پسې راون وي، نه په بل څه پسې راون وي. دی د خپلې خلکې ته د ژوند او د عزت غوښتلې د پوره راون وي. دی دغه ویلل چې په تېر 20 کاله کې د میژ پښتانه تورسرۍ ډېرې در په در وشورېدلې، د میژ وړي کڼکي وړکي په دا چیک پوسټونه باندې څوک سوړه مړه کړل، څوک د کیکرې خوته د میژ چې کله متاثرین شولي ګرمۍ د میژ وړي وړکي مړه کړل. دی دغه ریاست ته دا فریود که او دا سولي ورته که چې د خدای د پوره نور د میژ د دغه علاقې په دغه خلک باندې رحم وکړي. دی په تېر 15 کاله کې دولته د هر رنګ جبر سره مخامخ شول. دا د اعظم ارسک خلک ګواه دی چې په دی باندې کړتیس توی شول. دا محمود، دا روح الله او دا ریاض پښتین نن هم په دی باندې 788 FIR وي، دی کابرینه ته لوړل خو د دی مقدمې ختم نه شولې. په دی باندې په درجنې FIR-ونه وي، د دی کاروبارونه خراب شول، د دی کورونه ته مسلې وې، خو دی د حکوم د دغه خوبرې سره یوه وعده کړې وه، یو حلف یې واخیستی و چې د خپل قوم او د خپلې خوبرې د ښه رزق د پوره و میژ د یوې رنګې قربانۍ نه هر سره غړونه نه کي، میژو هغه قرباني ورکوي. مشرونه نن دلته علما هم موجود دي، نن دلته قومي مشرون هم موجود دي. زه تاسو ته یو سوال کوم، سوال دا دی چې میژ د خپلې ملګرې آکا چیرته ریاست په جبر شهیدون کړي دي، یا د پارین د میژ ملګري چې دی د امن په لیار کې راون وي، دی د امن شهیدون دي، دی د امن په لیار کې د امن د پوره د خپل سر قرباني ورکړله. د دغې میژ د توس نه یکه یوه وعده غواړي، او وعده دا دو چې دلته و میژ خپله خوبره مزید چاته بدامني ته، چاته تذلیل ته، خپل تورسریو د چا بې عزته کول ته نه ورکوي. دلته نن میژ بېشکه په جنازه کې یي، خو میژ بلکل نه غواړي چې میژ دا یوه جذباتي خبره وکړي. میژ په جذبات کې بلکل دا پریکړې نه کي، نه میژ دا خبرې کي. دا میژ په سوړه زړه باندې کي او د میژ د دغه ملګري په دغه اعظم ارسک بازور کې و توس لیدل چې دلته پوره و د شپې قومونه سره رټ شول، ملیشه فوجو نشه ورتللی چیرې دا زوه وه، خو دا ملګریو په نیمه شپه د یخ غره ته هراسېدل. دلته و په سکول کې ډزېدو شروع شوله، وړکي وړکي پکې ایسور وي، چې د چا د امن ذمهواره وي، امن ربیایي هغه خلکو نه و. د میژ دا ملګري و په یوه منډه یو زوی ته ورورسېدل. په اوړه کې باد رز وه، خلک اغوا کېدل. دا روح الله کامرید د دغه اعظم ارسک نه سره د ملګري دی په یبلې پښې روغلل. په اوړه کې دی نه لاس رځې په ماینس ټمپریچر کې پروته وي، دی دا ورته ویلل چې د مو په خوره باندې امن قایم کا. خو د دغه ملګري په جنازه کې زه نن ویلوړ یم، میژ
یو پیغام نن د دغه زوی نه ډېر کلک ورکوي او دغه حکومت یې ورکوي. هغه پیغام دا دی چې میش دغه ملګری تیر شپږ کوله چې په دا خوره کې ما مبارزه کړې وه د دغه شي د پوره وه چې په دا خوره بندو نه تورې شیشې ګاډي ګرځي دولتو نه ټیپکزن خلک شوري دولتو پولیس او نور د قانون نافذ کوونکي چې کومې ادارې دي هغه و د خپل آیین او د قانون لوند میش ته امن رکوي او د میش د امن دی ذمهورون دي. نن دلته بیا ریاست رغلی دی په یوه بل شکل کې کله 4 بینجو پله پسې وي کله 15 بینجو پله پسې وي کله 2 بینجو پله پسې وي د میش د هیچا سره هیڅ چار نشته. خو میش دا کیسه صفا کی چې د تورې شیشې بینجو چې کله دا خوره ترغلی دو په دا خوره کې ټارګټ کیلینګ حد تورې بینجو نه شوی دی په دا خوره کې اغواکارۍ حد تورې شیشې د بینجو نه شوی دي. نو میش حکومت ته دا ویایي چې دا تورې شیشې دا د ټیپکې ول خلک دا ته کنټرول کوای شي دا د تو ذمهوراتو مزید د میش په خوره کې ته د دغه ډالرې د کاروبار نه خپل لوس ووینځه. که دا ته نه وې تایور بیا دویمه دا خبره دو چې په دغه ګریم په سټارټ کول نه اول میش ټول په دا سار ووله چې کله په داس باکسه کې باند کې لکه دا نن چې د میش ملګري پکې باند شوي دي بیا په عرض بشکه د میش خولې باند وي میشو نشي غږېدای چې وینه موده د خپل ملګري په پوکې وینې کسان وي چې دلته د کیم ټمپورا د میش په وجودینه کې سیاوي چې میشو په دا خوره په هر شکل کې د بدامنۍ خلاف کلک په میدون داري. او یوه خبره میش دلته ډېره واضحه کی چې میش د دغه خورې د هیچا سره نه معاملې شته نه دنګالې شته نه باد ورسره بیایي. د میش ذمهور د دغه ملک په قانون کې د دغه ملک په آیین کې دا ریاست دی د دغه ریاست ادارې دي او میش نن د دغه جنوزونه دی ته ډېر په عاجزي سره دا سوال کی چې د خدای د پوره میش ډېر زیات پریشان یي نور توس د میش د خورې په دغه خلک باندې رحم وکړي او که توس رحم نه پې کوي بیا د میش دا مجبوري دو چې د کیم زوی نه ته دا د تورې شیشې دا د ټیپکې پلانینر جوړاوې بیا میش دغه کوم د راونیشي د یغه ځایي مخته میش درته کښېني میشو بیا پر امن وي د تو سره فوجي نشته د تو سره اف سی شته د تو سره نور ادارې شته بېشکه فارض ورته دومره زورور شي چې میشو ټول مړه کې خو کم سے کم دلته په یوه بې عزته ژوند نه بیا میش یک مرګ ته هرکلی هویایي او هغه ګولیو میش خپلې سینې د نرونه غوندې په میدون هورته نسي میش خپل مرګ ته تیار یي میش په خپل سرینه تیر یي خو دام قسم دی چې د دغه وطن تر سره یو مزید میش چاته بې عزته کول ته نه ورکوي. صالح شاه مولوي صاحب دی یا نور د اپر وزیرستان مشرون راغلي دي زه دی ته سوال کوم چې د میش د تنظیم پارین یو ډېر غټ نقصان شوی دی دا نقصان میش کله هم نشي پیره کولی خو دا نه میش د اپر وزیرستان په خال کې شګړه اړوي نه میش په مسجد کوم باندې دا شګړه اړوي میش چې کله میدون ته راوتلی وي میش په عرض دا خبره کړې دو چې دلته که څوک د چمن دی که څوک د سوات دی که څوک مسجد دی که څوک وزیر دی دا میش ټول یو وجود وي په دا غوندې چې په کوم عرض باندې باد عرض وي میشو ورته داري او د میش ملګري دا ثابته کړه چې په ماکین باد عرض وه
دی په خپل ورتا کې د ساري قرباني ورکړه خو دی یو زوی ته ځون رسوه. دا د میش در سره وعده دو چې د دغ کوم ځوانون مشرون علما دو د تو سره په هره خبره کې مخته روان وي چې تو سپین غږ پې کوي میژو آکي او میش دغه قومي مشرونه ته وایي چې د وطن په امن د وطن په خوشحالي کیدای شي میش جذباتیون وي د میش نو جذباتي خبرې کیږي. توس روشئ توس ورته کښېنئ میش ته ال یار وښایئ چې د دغ وطن سپین ږیری عالم تورسری ځوون د هر سوچ لرونکی خلک که نظریاتي د مو سره جوړ وي او که د مو مخالف وي چې د یخ تحفظ پکې وي هغه ته میش در سره تیار یي. خو زه د توس نه یکه یوه وعده غواړم ټولو لوسینه چګوئ چې که دا تورې شیشې دا ټیپک دا اپریشنونه دا بدامنۍ ختم نشوې چې دا سیاسي خلک په توس باندې کې مارز غږ کو توسو ټول ووځئ دا وعده ټول سره وکئ ټول لوسینه چکئ. ډېره مننه. علم خوشحال او ابود لرم.